دلته چې چا کور کې څه فخ کړي هغه راوړي اږدي دا زموږ د مسجد دیوال ته وایي دلته یو کشر هلک ودرېدی د دیوال ته ولاړو موږ روژه مات کاوی د چا دا زین کې را نه دي راغلي چې دې ته ست وکړي چې راسه خو آخر داسې پېښه وسوه چې روژه مات خلاص شو نو خلک د جمع لمانځه ته ولاړېدل دا ماشوم د دیواله سره لاس نیولی و پر سترګو ونیوی په ژړا شو روان شو ژاړي هغه حافظ صاحب وایي ما پسې ور هڅه کړه ور ومې ځغسته در لاس مې ونیوی وایي ما ورته ویل ماشومه ولې ژاړې چا خو به څه نه یې درته ویلي وایي ده راته ویله چې زه د پلاني شهید زوی یم زموږ په کور کې هیڅ هم نه و ما نن روژه نیولې وه کشر هلک دی ماشوم دی وایي مور راته وویله چې بچی یې کور کې خو څه نسته ولاړ سه په مسجد کې به نن روژه مات وکړې مسجد ته ورسه زه دلته رالم شرمېدمه دا شهیدانو بچان ډېر شرمېږي ګوري قسم په خدای افغانان ډېر غیرتمن خلک دي چیرې یې سوال عادت نه دی چیرې فکر نه کوي چاته نه وایي د سوال لاس خو دا بېله خبره ده چې د امریکې په بمبار کې د یو عزتمنې پتمنې پېغلې پوړنی په بمبار کې ورک دي خود به چاته وایي چې وروره ستا فوټو را باندې واچوه څه وکړي خود به یو څوک پټو ورلره ورکوي خود به په سر باندې یو څوک پوړنی ورلره اچوي افغانان هغه خلک دي د سوال لاس چاته نه اوږدوي سوال باندې اموخته نه دي دا قهرمانان دي ګورئ د نړۍ هغه حافظ صاحب وایي ما چې در لاس ونیوی دا یې راته ذکر کړه چې زه د فلاني شهید زوی یم زما روژه وه نو ځکه مې دا وغوښته چې مور دلته راواستولم چې روژه مات ستاسو سره وکړم تاسو هېچا راته ست نه وکړه نو زه اوس کور ته روان یم مور ته وایم چې ما ته څه راکړه ما روژه مات نه دی کړی او ستاسو د مسجد والا څه به شکایت هم خپلې مور ته کوم چې په دې مسجد کې هر چا چې څوک نیکه و هغه لمسی مخ ته کښېنولی و چې څوک ورور و هغه ورور بغل ته کښېنولی و چې څوک پلار و هغه زوی بغل ته کښېنولی و خو زما پلار شهید و نو ځکه چا بغل ته نه کښېنولم که زما پلار ژوندی وای شهید سوی نه وای نو هغه به زه خپل بغل ته داسې کښېنولی وای وای ما ورسره وژړل ژاړه ماشومه د خدای په خاطر باندې مور ته که شکایت وکړې دا دومره درنه خبر نه ده ژر مې پیسې پر راوکښې وای مال دا واخه ژاړه مه داسې نه د الله قهر په جوش کې راشي که دې د حشرګاه پر میدان و الله تعالی ته زموږ څه شکایت وکړي بیا به موږ څه کوو ګورئ دا یاد ساتئ داسې خلک دي هغه داسې ماشومان شاته پاته سوه داسې کورنۍ شاته پاته سوې د دې په سر که ما و تا لاس تیر نه کوي ما و تا یې تربیه ونه کړه دا به د اشرګاه پر میدان باندې زما و ستا د الله څخه الله ته شکایت کوي د دې یتیمانو سره ښه سلوک وکړئ د دې کونډیانو سره ښه سلوک وکړئ د دې برو مندو سره ښه سلوک وکړئ د الله په خاطر باندې په سر باندې ورته پوړنی واچوئ خو شهیدانو ته وایم د شهیدانو کورنۍ ته وایم حضرت عمر فاروق رضی الله عنه عیدګاه ته روان دی وړوکی ماشوم بچی ورسره روان دی کالي څیري دي اختر ورځ ده حضرت امیر المؤمنین چې ولي د نور خلکو بچانو ښایسته ښایسته کالي اغوستي دي د ده زوی څیري کالي اغوستي دي غیږ کې راټینګ کړي وایي بچی زړه خو به نه یې درته لږ چې تا داسې کالي اغوستي دي څیرې دي د نورو خلکو بچانو ښه کالي اغوستي دي هغه ماشوم ډېر ځیرک و د امیر المؤمنین زوی و هغه ورته یې پلاره زړه ولې راته لږېږي